مطالعه د پرمختګ کلي خو بې ګټو بوختیاوو ترې د زلمیو پام اړولی. ننګرهار چې د علم او ادب زانګو په نوم شهرت لري، په دې وروستیو کې پکې د کتاب پلورلو او مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی. په جلال آباد ښار کې د ختیځ خپرندویه ټولنې مسؤل وایي چې بازار یې د پخوا په څېر ښه نه دی او د ځوانانو مینه او لیوالتیا د کتاب اخیستلو او مطالعې سره کمه شوې ده. د سیاسي تحولاتو نه مخکې بازارونه ښه وو، دکې شک نشته. ځکه تعلیمي بنسټونه چې اوس څه ډول دي هغسې مخکې نه ول که نه. مثلا چې نجونې په کور دي او هغه کتاب هغه ښوونځیو کې نه دي، نو هغوی به د کتابونو اخیستل. نو یو ځینې خلک وایي چې کتابونه موږ ځکه نه شو رانیولی چې زموږ اقتصادي وضعیت د دې جوګه نه دی چې موږ د کتاب واخلو. له بلې خوا محمد عمر چې د کتاب اخیستو لپاره راغلی وایي د کتابونو په مطالعې کولو سره کولی شي خپل ځان او نوره نړۍ وپیژني او د نورو بې شمېره ګټو تر څنګ یې خورا مهمه ګټه دا ده چې د انسان د علم د پراختیا سبب کیږي. دا پکار ده باید د ازادې مطالعې لپاره موږ کتابونه واخلو تر څو علم کې پراختیا راشي. ځوانانو ته پیغام دا دی چې د کتاب سره باید هغوی پاتې شي، داسې کتابونه باید مطالعه کړي چې هغوی ته څه یو اخذ وکړي، کتاب سره باید مینه وکړي او کتاب مطالعه کړي تر څو یو څه ترې واخلي. د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل چې په مطالعه بوخت دی وایي دا ده چې دوی باید خپل دغه قیمتي وخت په بېځایو سوشل میډیاګانو باندې بېځایه تېر نه کړي. نو هیله مې له دوی څخه دا ده چې که غواړي دوی په هر ځای او مکان کې چې وي یو ښه شخصیت واوسي، نو دوی باید زیاته مطالعه وکړي، ځکه همدغه مطالعه ده چې د انسان شخصیت او ذهن ته وده ورکوي. په جلال آباد ښار کې د ختیځ خپرندویه ټولنه چې له تېرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانه پورې کتابونه خپاره کړي. مګر په وروستیو وختونو کې کتابونو سره د خلکو کمې شوې مینې د چاپ چارې ټکنۍ کړي. دا په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د کتاب پلورلو اصلي مرکزونه دي چې په دې وروستیو کې ورته د ځوانانو تګ راتګ یا د کتاب اخیستلو لپاره د ځوانانو مینه کمرنګه شوې ده. عرفان الله صافی، سیمه نیوز، ننګرهار مرکز جلال آباد ښار.